د پوهانو غوره ویناوې د غږیز کتاب څلورمه برخه. څلور خبرې. څلور شیان د بدمرغۍ نښې دي. لومړی د سترګو ټیټوالی، دوهم د زړه کلکوالی، دریم د هیلو اوږدوالی، څلورم د عمر د ډیروالي مینه. څلور شیان چې چاته ورکړل شي هغه ته د دنیا او آخرت کامیابي ورکړل شوه. لومړی د الله تعالی ذکر کوونکی ژبه، دوهم شکر کوونکی زړه، دریم صبر کوونکی بدن، څلورم ایمانداره نیکه ښځه. څلور شیان د پیغمبرانو سنتونه دي: خوشبو، نکاح، مسواک، حیا. څلور قسمه خلک به د جنت خوشبو هم ونه ویني. لومړی بخیل، دوهم احسان یادونکی، دریم د شرابو څښونکی، څلورم د مور او پلار نافرمان. څلور شیان روژه ماتوي، اودس باطلوي او عمل ختموي. لومړی غیبت، دوهم درواغ، دریم چغولي، څلورم د ښځې هغه ځایونو ته کتل چې هغې ته کتل جایز نه وي. څلور شیان د سړي د نیکبختۍ علامې دي: لومړی نیکه میرمن، دوهم تابعداره اولاد، دریم ښه دوستان، څلورم چې رزق یې په خپل ښار کې وي. ډیر بد ګڼل شوي څلور شیان. لومړی دا چې سړی په ولاړه باندې متیازې وکړي، دوهم د لمونځ نه د فارغېدو نه مخکې تندی پاکول، دریم د اذان اورېدو سره د اذان د کلماتو جواب ورنه کړي، څلورم کله چې زما نوم واخیستلی شي او په ما باندې درود ونه وایي. کوم کس چې د څلورو خبرو لپاره علم حاصلوي هغه به دوزخ ته ځي. لومړی علم د دې لپاره زده کول چې د عالمانو سره بحث وکړم، دوهم د دې په ذریعه خلک خپل طرف ته متوجه کړم، دریم د دې په ذریعه د ناپوه سره بحث وکړم، څلورم یا د دې په ذریعه د مالدارانو مال واخلي او عزت یې حاصل کړي. څلور ناخوښه شیان د رسول صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې الله تعالی ستاسو د څلور شیانو نه نفرت کوي. لومړی په لمانځه کې لوبې کول، دوهم د قرآن لوستلو په وخت کې لغوه خبرې کول، دریم د روژې په دوران کې جما یا کوروالی، څلورم په هدیره کې خندل. د منافق څلور نښې دي: لومړی کله چې له چا سره خبرې کوي نو درواغ وایي، دوهم څوک چې ورسره امانت ږدي په هغه کې خیانت کوي، دریم کله چې له چا سره ژمنه کوي هغه ژمنه ماتوي، څلورم کله چې له چا سره شخړه راشي نو ستغیث پورې او بدرت ورته وایي. خلک په څلور قسمه دي: لومړی هغه چې په هغه باندې دنیا کې هم فراخي شوي وي او آخرت کې هم فراخي شوي وي، دوهم هغه چې په دنیا کې هغه ته فراخي ورکړل شوي وي خو آخرت کې په هغه تنګي وي، دریم هغه چې دنیا کې پرې تنګي وي او آخرت کې پرې فراخي وي، څلورم هغه چې دنیا او آخرت دواړو کې محروم وي. د علم طلب د څلور شیانو نه بغیر نه پوره کیږي: لومړی فرصت، دوهم مال، دریم یادول، څلورم پرهیزګاري. له څلورو شیانو څخه داود علیه السلام له خدای څخه پناه غوښتې: لومړی له داسې اولاد نه پناه غواړم چې په ما حکومت کوي، دوهم له داسې ښځې نه چې ما له وخت نه مخکې بوډا کوي، دریم له داسې مال او دولت نه چې په ما وبال جوړ شي، څلورم له داسې ګاونډي نه چې زماني کې پټوي او په بدۍ مې چغې وهي. پښیماني په څلور ډوله ده. پښیماني په څلور ډوله ده. لومړی د یوې ورځې پښیماني لکه سړی چې په کور کې د ډوډۍ د خوړلو څخه انکار وکړي، دوهم د کال پښیماني ده چې د کرنې وخت ورڅخه تیر شي، دریم د ژوند پښیماني ده چې د ښځې سره جوړ نه وي، څلورم ابدي پښیماني هغه چې الله تعالی ترې خوشحاله نشي. د انسان لپاره څلور شیان د عافیت دي: لومړی د اوسېدلو کور، دوهم د ضرورت په اندازه د ژوند سامان، دریم داسې ښځه چې دا راضي وساتي، څلورم یو هغه کس هم په عافیت کې دی چې بادشاهان یې نه پیژني چې څه تکلیف ورله ورکړي. مخلوق څلور قسمه دی: لومړی ملایکه، دوهم پیریان، دریم انسان، څلورم شیطانان. څلور شیان دي چې په مؤمن کې موندل کیږي: لومړی خاموشي، دوهم تواضع، دریم د الله تعالی ذکر،
څلورم د شر او فساد کمی. څلور شیان بدن ویلي کوي او کله چې له منځه وړي. څلور شیان بدن ویلي کوي او کله هم له منځه وړي. لومړی نیستي، دوهم د خپلوانو بیلتون، دریم تل غوسه، څلورم نصیحت ته غوږ نه کېښودل. څلور شیان بدن زیانمنوي. لومړی ډېرې خبرې، دوهم ډېر خوب، دریم ډېر خوراک، څلورم زیاته جمع. څلور شیان بدن نړوي. لومړی غم، دوهم اندېښنه، دریم لوږه، څلورم بېخوبي. څلور شیان په سترګو تیاره راولي. لومړی بیابله مزل کول، دوهم شپه او ورځ په غوسه کې اوسېدل، دریم زیاته ژړا، څلورم زیخ لیک لوستل. څلور شیان بدن ته خوښي وربخي. لومړی روانې اوبه، دوهم محبوب، دریم میوه، څلورم شنه منظره. څلور شیان بدن غښتلی کوي. لومړی پستې جامې اغوستل، دوهم معتدل حمام ته دننه کېدل، دریم خواږه خوړل، څلورم خوشبو بویول. څلور کارونه مخ توروي. لومړی درواغ ویل، دوهم بې شرمي او بې حیایي، دریم له خلکو نه غوښتنه کول، څلورم ښکنځل او فحش ویل. څلور شیان د مخ اوبه زیاتوي: وفا، سخا، حیا، تقوا. څلور شیان دښمني رامنځته کوي: تکبر، حسد، درواغ، چغلي. څلور شیان رزق پراخوي: تهجد کول، استغفار ویل، خیرات ورکول، د ورځې په سر او پای کې د الله تعالی ذکر کول. څلور شیان رزق له منځه وړي. لومړی د سباوون خوب، دوهم په لمانځه کې سستي، دریم ټګي، څلورم خیانت. څلور شیان ذهن کمزوری کوي. لومړی ترشه خواړه، دوهم پر څټ خوب کول، دریم غم، څلورم اندېښنه کول. څلور شیان ذهن قوي کوي. لومړی د زړه فراغت، دوهم لږ خواړه، دریم ښه خواړه، څلورم له ثقیلو خوړو څخه ډډه کول. څلور شیان نیکمرغي جلبولی شي: ګټور کتاب، منونکی زوی، ګرانه ښځه، نیک ملګری او د الله تعالی سره مینه د دې ټولو عوض دی. نیکمرغه همغه څوک دي چې نه فاسق وي او نه ناروغ، نه پوره وړی وي او نه نستمن، نه خفه وي او نه بندي. مسکا د نیکمرغۍ کلي ده، چې مینه یې دروازه ده، خوښي یې باغچه، رڼا یې ایمان او امن یې دیوال ګڼل کیږي. څلور شیان ډېر ارزښت لري. لومړی بچي تر ثروت، دوهم روغتیا تر شتمنۍ، دریم امن تر استوګنځي، څلورم تجربه تر مال ډېر ارزښت لري. جومات د آخرت بازار دی. کتاب د ژوند ملګری دی. ښه چاره د قبر توښه ده او ښه خوی د عزت تاج دی. څوک چې د څلور شیانو څخه پرته د څلورو شیانو دعوه کوي درواغجن دی. لومړی څوک چې د جنت دعوه کوي مګر نیکي نه کوي. دوهم څوک چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مینې دعوه کوي مګر د علماو او د صالحینو ملګرتیا نه کوي. دریم څوک چې د اور څخه د ویرې دعوه کوي بیا هم ګناه کوي. څلورم څوک چې د الله تعالی د مینې دعوه کوي مګر بیا هم د تکلیفونو څخه ګیله کوي. د عبادت منع کوونکي څلور شیان: لومړی دنیا، دوهم د خلکو سره میل، دریم شیطان، څلورم نفس. د علم څلور ډولونه دي: لومړی د معرفت علم، دوهم د عبادت علم، دریم د بندګۍ علم، څلورم د خدمت علم. څلور شیان انسان کمال ته رسوي: لومړی فقر، دوهم استغنا، دریم تواضع، څلورم ساتنه. د الله تعالی رضا په څلور شیانو کې راټوله ده: لومړی د رزق څخه په سکون کې اوسېدل، دوهم په ورین تندي سره مخ کېدل، دریم ابلیس دښمن ګڼل، څلورم د آخرت لپاره توښه برابرول. خلقت څلور شیان دي: لومړی سخاوت، دوهم نصیحت، دریم شفقت، څلورم مینه. انسان لره څلور څیزونه لوړ وي: لومړی علم، دوهم حلم، دریم کرم، څلورم د کلام خوښي.
لومړی څوک چې زیات ویده کیږي په عمر کې به یې برکت نه وي. دوهم څوک چې خېټه ډکوي په عبادت کې به یې خوند نه وي. دریم څوک چې د خلکو خوشحالي غواړي د الله تعالی خوشحالي به یې نصیب نشي. څلورم څوک چې غیبت او بې ځایه خبرې کوي د اسلام په دین به نه مري. انسان ته 4 نعمتونه حاصل شوي دي. لومړی سترګې، دوهم ژبه، دریم زړه، څلورم هوا. د زړه د مریض 4 نښې دي. لومړی په عبادت کې د خوند نه موندل، دوهم د خدای تعالی نه پیریدل، دریم د دنیا چارو ځینې عبرت نه اخیستل، څلورم د علم د خبرو د اورېدو نه وروسته هم په هغې عمل نه کول. د زهد 4 ډولونه دي. لومړی پر الله تعالی توکل، د مخلوق نه بیزاري، د اخلاقو د اخلاص اظهار، څلورم د الله تعالی په لار کې د مصیبتونو زغمل. د اسلام لپاره 4 شیان تباه کوونکي دي. لومړی علم بې عمله، دوهم عمل بې علمه، دریم د څه نه چې واقف نه وي د هغې لټه کول، څلورم کوم شی چې د علم د حصول نه منع کوي. 4 شیانو سره په خوراک کې کمال راځي. لومړی چې رزق حلال وي، دوهم د خوراک په وخت کې په هغې باندې د الله تعالی نوم اخیستل شوی وي، دریم په ګډه چې خوراک وخوړل شي، څلورم له خوړلو نه پس د الله تعالی حمد او ثنا وویل شي. د دین او دنیا نظام په 4 طبقو قائم دی. لومړی عالمانو سره، دوهم حاکمانو سره، دریم مجاهدینو سره، څلورم کسب کوونکو سره. د آخرت توښه 4 شیان دي. لومړی روژه د نفس صحت ده، دوهم صدقه د انسان او دوزخ ترمنځ فاصله ده، دریم لمونځ بنده لپاره الله تعالی ته د نږدې کېدو ذریعه ده، څلورم د پښیمانتیا اوښکې ګناهونه وینځي. 4 خبرې دي چې مؤمن کې د خندا او خوشحالۍ نوم او نشان نه پرېږدي. لومړی د آخرت غم، دوهم د معاشي مصروفیت، دریم د ګناهونو فکر، څلورم د مصیبتونو راتلل. 4 بادشاهانو یوه خبره کړې ده. لومړی د کسرا قول دی چې کومه خبره ما کړې نه وي په هغې باندې ما ته هېڅکله هم پښیمانتیا نه ده شوې، البته په ویلې شوې خبره کله هم پښیمانه شوی یم. دوهم د چین بادشاه وینا ده چې تر څو ما یوه خبره نه وي کړې هغه زما په واک کې ده، خو کله چې مې وویله هغه په ما غالبه ده، زما په وس کې پاتې نه ده. دریم د قیصر روم وینا ده، ما ته په داسې خبره چې ما نه وي کړې طاقت شته، خو کومه خبره چې مې ویلې ده د هغې د راګرځولو قوت نه لرم. څلورم د هند د بادشاه وینا ده چې په داسې کس باندې تعجب دی چې داسې خبره کوي، که د هغې شهرت وکړی شي نو هغه ته نقصان ورکوي، او که عام نه کړی شي نو هغه ته هیڅ فایده نه ورکوي. د زړه ژوندون په 4 شیانو کې دی. لومړی علم، دوهم رضایت، دریم قناعت، څلورم زهد. 4 خبرې دي چې د ګناه کولو نه پس د ګناه نه هم بد دي. لومړی ګناه وړه ګڼل، دریم په ګناه باندې خوشحالېدل، دریم په ګناه باندې اسرار کول، څلورم په ګناه باندې فخر کول. 4 قسمه خلک ذلیل دي. لومړی چغلخور، دوهم درواغجن، دریم قرضدار، څلورم د یتیم مال خوړونکی. د 4 حدیثونو نه د 4 غوره. لومړی د ښځې سره زړه مه لګوه چې هغه نن ستا ده سبا د بل چا ده، که د هغې هره خبره دې ومنله نو تا به د جهنم پورې ورسوي. دوهم د مال سره زړه مه لګوه چې دا سوالي څیز دی چې نن تا سره دی سبا به د بل چا سره وي. دریم چې زړه دې په کومه خبره اوبه نه څکي هغه نه تېر شه، ځکه چې د مؤمن زړه د ګواه په شان دی. څلورم هیڅ عمل تر هغې وخته پورې مه اختیاروه تر څو چې د هغې د قبولیت درته یقین ونه شي. د زړه نور د 4 شیانو نه پیدا کیږي. لومړی وږې خېټه، دوهم ښه ملګری، دریم د تیرو ګناهونو څخه بې فکره نه وي، څلورم د امیدونه یې لنډ وي. شریف سړي لپاره په 4 خبرو باندې شرم نه دی کول پکار، که هغه حکمران ولې نه وي. لومړی د مور او پلار لپاره د خپل مجلس نه ودرېدل، دوهم د میلمه خدمت کول، دریم د خپل اس نگراني کول، څلورم د خپل استاد د چانه
چې علم زده کړی وي د هغه خدمت کول. کوم کس چې د قبر عذاب نه بچ کېدل غواړي هغه له پکار دي چې 4 څیزونه په ځان باندې لازم کړي او 4 څیزونه نه ځان وساتي. کوم 4 څیزونه چې په ځان لازمول پکار دي هغه دا دي: لومړی د لمونځونو پابندي، دوهم صدقه ورکول، دریم د قرآن کریم تلاوت کول، څلورم تسبیح ځکه چې دا به د هغه قبر منور او پراخه کړي. دغه 4 شیانو څخه ځان ساتل لازم دي: لومړی درواغ ویلو څخه، دوهم د خیانت کولو نه، دریم چغلي کولو نه، څلورم د امتیازو له څاڅکو نه. الله تعالی د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امت ته 4 خواص ورکړي دي. لومړی زما توبه مکه معظمه کې قبول شوه او دا خلک چې چیرته هم توبه وباسي نو قبلیږي. دوهم ما لباس اغوستی و، خطا رانه وشوه نو لوڅ کړی شوم، لباس رانه واخیستلی شو او دا امت که لوڅ هم ګناه وکړي نو الله تعالی ور باندې پرده اچوي. دریم زما په خطا باندې موږ ښځه خاوند کې جدایي راغله او په دې امت کې د ګناه باوجود د ښځې خاوند نه نشي جدا کېدلی. څلورم زه په جنت کې وم، خطا رانه وشوه نو له جنت نه راووتم او دا خلک د جنت نه بیرون ګناه کوي او په توبه ویستلو سره جنت ته ځي. 4 شیان دي چې ډېر لږ هم زیات وي: لومړی نیستي، دوهم دښمني، دریم اور، څلورم درد. 4 شیان دي چې یو انسان اوچتې مرتبې ته رسوي: لومړی رښتیا وینا، دوهم ښه عمل، دریم غوره اخلاق، څلورم حق پیژندنه. 4 شیان دي چې وکړل شي په دنیا او آخرت کې به خوار شي: لومړی بد ویل، دوهم عیب لګول، دریم بد سلوک، څلورم درواغ ویل. 4 شیان دي چې سړیتوب پوره کوي: لومړی له دوستانو سره مینه، دوهم له دښمنانو سره غیرت، دریم د اور سړول، څلورم سخت خبره زغمل. 4 شیان دي چې بیا نه راګرځي: توی شوې لاړې، دوهم ویشتل شوی غاښی، ویل شوې خبره، څلورم تیر شوی وخت. لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحت کوي او ورته وایي: ای زویه، ته په خپل زړه کې د خپل منځ حفاظت کوه، دوهم خلکو سره په محفل کې د خپلې ژبې، دریم د نورو په کورونو کې د خپلو سترګو، څلورم په دسترخوان باندې د خپلې معدې. د یوې ښځې سره د 4 شیانو په وجه نکاح کولی شي: لومړی د مال دولت په وجه، دوهم د خاندان په وجه، دریم د ښایست په وجه، څلورم د دین په وجه. 4 شیان د ټولو نه ښه دي: لومړی عدالت او سپېڅلتیا، دوهم عقل او پوهه، دریم صبر او سکون، څلورم شرم او حیا. 4 شیان د ټولو نه بدتر دي: لومړی بغض او کینه، دوهم کبر او غرور، دریم غفلت او بېلمانځي، څلورم غصه او غفلت. 4 شیان د هلاکت سبب ګرځي: خبث او غیبت، تکبر او کینه، حسد او حماقت، طمع او شهوت. 4 شیان انسان ضعیفوي: ډېر دښمنان، بشماره قرض، د عیال ډېروالی، خیال او محال. ریاکار به د قیامت په ورځ په 4 نومونو سره رابللی شي: ای کافره، ای فاجره، ای دوکبازه، ای تاواني. 4 شیان له 4 شیانو څخه وساتئ: له زړه نه حسد، ژبه له درواغو او غیبت څخه، عمل له ریا څخه، خېټه له حرامو څخه. 4 شیانو پرته د 4 شیانو څخه نه کیږي: امارت پرته له عدالت، محبت پرته له تواضع، د دښمن مرګ پرته له لښکره، مقصد ته رسېدل پرته له صبره. 4 شیان 4 شیانو ته اړتیا لري: لومړی امیر پو وزیر ته، دوهم عالم عمل ته، دریم وعده وفا ته، څلورم لښکر وسلې ته. 4 شیان هر انسان ته لازمي دي: لومړی هوښیار ملګری، خلکو سره نیکي، دریم د پوهو خلکو سره محبت، څلورم د خدای تعالی مخلوق ته ورکړه. ځینې پوهان وایي چې د سړي د توبې قبلېدل د 4 خبرو نه پیژندل کیږي: لومړی خپله ژبه د فضول خبرو
درواغو او غیبت نه ساتل، دوهم په خپل زړه کې د چا سره حسد او کینه نه لرل، دریم د خرابو او ناوړو ملګرو ځینې پرهیز، څلورم د مرګ په تیاره کې ځان لګول، د مرض مصیبت او لوږې باندې صبر کوونکي او د ماشاءالله ویلو سره بنده د الله تعالی د کرم مستحق ګرځي. که تاسو سواد او تعلیم نه لرئ نو ډیر کوښښ وکړئ چې ستاسو ماشومان تعلیم یافته شي. بې د تورې د خاوندانو څخه د قلم خاوندان ګټور کېدای نشي.